بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمنو کتونکو، نن چې کوم دی نو د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دغه مزدورانو ورځ لمانځلو چې کوم دی نو بنیادي مقصد دغه وي چې د مزدورانو په د حقوقو دپاره، د مزدورانو د فلاح و بهبود دپاره او د مزدورانو چې کومې ستونزې دي د هغې د هوارولو دپاره چې کوم دغه ورځ ومانځلی شي. بیا چې کوم دی د ورځ ځینې ورځې چې کوم مانځلی کېږي د هغې بنیادي وجه دغه وي چې په هغه ورځ چوټي وشي او هغه ورځ د چوټي ځکه کېږي چې دغه ورځ اهمیت نور هم ښکاره شي او ټولو خلکو ته پته ولګي چې دغه ورځ باندې چوټي ځکه ده چې په دې ورځ دغه کار شوی. خو بهرحال د بدې مرغه د مزدورانو ورځ ده، خو د مزدورانو خو چوټي نشته، مزدوران خپل کار کوي. نن مونږ د سټوډیو د رڼاګانو نه بهر راغلي یو او نن چې کوم دی نو په پېښور کې موجود یو. پېښور کې هم چې کوم دی نو د فوټپات باندې بلکې یو د پل د سوري لاندې چې کوم دی ناست یو. نن را سره یو ملګری ناست دی، یو مشر را سره ناست دی. دی سره به خبرې اترې کوو. دا هم ناڅاپي را سره چې کوم دی نو په دې لاره تېرېده، دمه یې خوړه او ورسره چې کوم دی نو مونږ خبرې اترې وکړې چې یاره د مزدورانو ورځ حوالې سره به ته څه وې. بهرحال د هغې نظر به در سره شریکوو، د هغې کار زیار، د هغې چې کومې مسلې دي په هغې به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. څنګه ورور خیر دی؟ تاسو ښه نوم دې څه دی؟ شیر محمد. د کوم ځای؟ زه دورې چوک یم. د کوم ځای؟ دوره چوک څه دی؟ دوره چوک. خټک ډاکټر ناخوا. وختي داسې ناست وې، داسې سر دې تړلی او داسې خفه ناست چې ما پته دې څه چل دی؟ خیر دی؟ نه بس ستا جوس رالم پرون اورېدم هم دې روډ باندې لږ خاموشي شوه نو زه به واورېږم. ما چې خاموشي شوله زه اورېدم یو ګاډي والا راغی، زه یې ووالم. چې زه یې ووالم نو هغه خو زه دې اوچت نه کړم. بیا خدای شته زه بل چا یوړم، بس هغه راله پټۍ مټۍ مو کړل، هغه سره د خدای ډېر ښه وکړي، پوره پورې ورسوله. نو داسې مسلمانان دي چې خوب دې کې بیا دې دغه کوي. نو بیا هسپتال ته لاړې اکسره مکسره دې وکړه که نه؟ اکسره مکسره مې هغې وکړل، هغې بس دغه مغه لاسونه خپې م راله ټولې دغه کړلې، بس هغې بس راله بس دغه وکړي. صحیح 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 صحیح. خو چې انسان کار روزګار څه کوي؟ زه چا سره مزدور یم. په دیاړۍ باندې لګیا یم، خو کارونه لږ ولاړ. صحیح صحیح صحیح. څه کار کوې؟ زه ټیلرۍ کار کوم. ټیلرۍ کار؟ کله وي کله نه وي بس. بال بچېداره مو دې هلک ګزاره م نه کړي، وخت م نه کړي. صحیح صحیح صحیح. څو بچي؟ 3 بچي مې. ماشاءالله. څه د کور پریشانیان، څه د ځان چې وایي سره بس ټینشن شي، سړی نور هم خراب شي. څو روپۍ د میاشتې ګټې؟ یاره زموږ د میاشتې زموږ د جوړې حساب وي. ما لروره 2-3 جوړې راکوي، 200 روپۍ جوړه راکوي. لیډیز کپړې ګنډم د زنانو والا 600 روپۍ ورځ شوله. نو په 600 کې به زه ښځه ساتم، بچي به ساتم، ځان مور پلار به ساتم. څه به صحیح. کور دې خپل دی یا که نه؟ کور د کرایي دی. کور څومره کرایي ورکوي؟ کور 8000 روپۍ. بجلی بل دې څومره راځي؟ بجلی بل هم ډېر راځي، کله 5000 کله 6000. د یخنۍ کې لږ ګزاره کوي، کله 1000 راشي، کله 1.5 راشي. په ګرمۍ کې ډېر راځي. نو بس والله پریشانیان دي ټولې. څه غریبي شي، څه دغه شي، دی دا پسې خالي وي. صحیح دی صحیح دی. دا چې 500 روپۍ ورځ چې ګټې، دغه چې کوم دی نو مطلب پکې کم خادي راشي پکې داسې. بس چې دا بیا پکې چې لږې کمې راکمې شي، یو بل نه والو بس قرضه راوړو که نه، بیا پکې باد کې لږې لږ ورکړو. 600 روپۍ باندې 700 باندې هېڅ شی نه دي. خو چې څه پریشاني راشي بیا یو بل نه راسره امداد وکړي که نه، خپلوان ملوان بیا وي ما له بیا راکړي. نو بس هغې سره بیا اړو راړو به چې کار کوو لږې لږې صحت ته. صحیح دی. مونږ ډېر خلک ګورو که نه چې لکه هغه کار روزګار نه کوي، روغ رمټي ته خو لکه بیا موږ صحت ستا ښه نه دی، خو بیا هم کار روزګار کوي، محنت کوي، مزدوري کوي، خپل محنت کوم حق حلالې ګټې که نه، دغه نه لاس نه نیسي. ځینې بلکل روغ رمټي بلکل ټیک ټاک دي، خو هغه چې کوم دی نو بس هغه خیر غواړي، دغه غواړي. عادت شوی دي چې هغه کې هغه هر څه ننوتي او موږ ته وخت د سره پلار هر څه داسې دغه کړي، ما ته وایي هر څه کوه خو خپل محنت مه دغه کوه. ولې سوال نه څه جوړېږي نه چې ویې کړي که نه، نو هغه دنیا به دې دغې. ولې چې په خپل لاس روغ وي څو پورې کولی شي کوه، چې د طاقت لاړ ختم شي بس بیا فصل پرېږدي. صحیح. بچي دې څومره دي؟ بچي مې 3 زامن. نه 3 دي خو یم څومره دي؟ عمرونه یې څومره دي؟ دا چې کوم دي ښه دي، له غټ دي، سکول ته مې کېنو. نو د هغوی د سکول خرچو مرچوله څه؟ هغه مې همداسې دغه کې کېنو، پیسو والا نه دي هم نور سرکاري سکول کې. بس هغې کې مې کېنولو خو راپام مې سوله که نه، اوس مې نه کېدو، بیا مې نه پاس وو. صحیح صحیح. چې کله کاروبار خو بیا خو زه دې ته نه ګورم. خپله دې سبق ویلی دی؟ یاره بس لږ ډېره مې ویلی، ډېره مې ویلی. څومره سبق؟ یو اتمه پورې مې ویلی. ستاسو والد صاحب به څه کول؟ زموږ والد صاحب هغوی به څه کول؟ هغه به دا زړو سپلو لکه ګنډل منډل کوله. د ګنټګر کې به ناسو پالش او ګنډل به یې کول. واپس شوی دی. روژه کې واپس شوی.
ډېرو خلکو ته د پلار نه ډېر جایدادونه پاتې دي، ډېر کورونه پاتې دي. ډېر استاد زموږ ته نه دي پاتې، ولې به ته دروغ وایي؟ سني سبب پلار نیکه مونږ څه کړي هغه غریب بس همداسې ساده ټیپ سړی و، بس هغه بیخي څه کړي چې موږ ته څه ونه بیا خو به په هغې لږ ډېر لېر نه وه. صحیح دی صحیح دی. روژه کې هم څه کول؟ دې روژه کې خپل کار کولو نه روژه کې خو لکه د رحمتونو میاشت دي د هغې هر سړی غواړي چې دسترخوان د هغې ډک کړي، نو هغه څنګه چل؟ یاره بس هغه لکه موږ هر څه خو به بس الله به ورکوله، خو خپل محنت به موږ کولو، خپل کار له به مطلب نه شي، نور به بس الله پاک بس لینډ روان کړو بس. صحیح. د شپې به مې خپل کار کولو. صحیح. د ورځې خو تا ته ښه پته ګرمي زیاته چې تږی کېږي پسې خو د شپې به خپل کار کولو. صحیح دی. نو بچي دي درې واړه په سکول کې دي؟ سبقونه وایي؟ سبقونه وایي. د هغې دپاره د څه سوچ دی؟ د هغې دپاره د هغې د مستقبل دپاره څه؟ یاره په د هغې دپاره بس دغه سوچ دی چې د هغې نه څه ښه دغه جوړ شي، چې سبا دا ونه وي چې د پلار مونږ څه کړي، چې هغې نه راشي بیا د سپارې سبق ده، بیا ټیوشن لري، مونږ وایو چې سبا مونږ ته داخله روانه ده چې د پلار مونږ څه کړي، زموږ د وس نه څه کي بیا وله کوو. صحیح دی. ستا خو ګټه وټه چې کوم دی نو لکه یو حساب سره 15,000 روپۍ میاشت ده که نه؟ دغه ده. خرچې دي بیا څومره دي؟ خرچې ته دا ته منې چې ولا چې خرچې ښه بې اندازې دې خرچو د وجې دا زه دونه مانده شوم چې زه تا ته خپل کار وکړم، ته به وایې یا دا خو سم سجدا دی، نو بس څه به کې خو بس الله دې مړه بس لینډ ډېر بس روان کړی دی. ما وختي دې پروګرام دا نن چې تا سره ناست یم مرکه کوم بهر ناست یم، نو د هغې بنیادي مقصد دا و چې نن پته شته نن د مزدورانو ورځ ده، دا څه چل دی؟ دا بس دا وایي دغه دی خلکو وایي چې بس مزدورانو دغه راغلی سرکاري دغه نه وایي څنګه؟ داسې سرکاري چوټي موټي دغه خو لکه مزدورانو ورځ لمانځلی کېږي که نه چې د ټولو مزدورانو نن ورځ ده. نو ته دې خبر نه یې؟ یاره زه پرې نه یم دغه ولا دې مونږ دغه خوړلی دی راپرېوتی یم بیا مې دونه ذهن دغه نه. صحیح صحیح. خو مزدورانو ورځ بنیادي مقصد منظور مقصد دغه دی چې نن به مزدوران چې کوم دی نو په چوټۍ د هغې د حق دپاره به خبره کېږي، د هغې د ستونزو د مسلو مسایل دپاره به خبره کېږي. په کار دی چې داسې وشي، د دې ورځ مناسبت منزلو مناسبت سره تقاریب وشي، د مزدورانو په ستونزو خبرې وشي، د هغې د بچو د هغې د صحت دا خو دی ولې چې دا خو هر څه دغه دی په کاره مزدوران نن نادغه شي چې دې پاکله کې دغه وکړي. په هغې غریبانان ټول ټینشنان کړي چې هغې موږ لرې کړه، هغې چاته خوله نه ده کړې، بس په خپل دغه کېږي. حالات ډېر زیات خراب دي، مخکې به ډېر حالات خو اوس ورځ ته ورځ دغه کېږي. څه به کې یاره ډېر پکې لا ځان ته تنګ شي، د ځان نه تېر شي، ولې چې حالات داسې شي چې کور کې خو به درته وایي روړه چې نه پوره کېږي، کم ځینې ولې روړې خوري خو خورې به او داسې ښځې به چا به تا سره وخت نه تېري، ستا دغه سره به نه به تا تېر وړه کاروبار نه پېژنې، خو کار وي خو نه خو ته بیا روړې، نو دا به ستا ټینشن ته وځي نه. صحیح. په ژوند کې دې ښه ورځ کله راغلې ده داسې یاده درته؟ یاره زه څه یم چې ما دا واده کړی زما ژوند کې یوه ورځ ښه راغلې، خدای چې تاسو د دروغ د ایمان تاوان دی که نه خپلو کې مې کړې ده، خو ژوند کې مې ښه ورځ په دې نه ده لیدلې چې خپل دي خپل دي که نه او باقي دا ته را سره جنګ جګړې ښه دغه دا داسې دا داسې د خپلو نه مې والله په هېڅ ورځ ښکاري ښه ورځ مې ترې نه لیدلې. واده نه مخکې څه وو؟ واده نه مخکې یاره ډېر ښه او هغې نه مخکې چې دا واده مې کړی بس ورځ ته ورځ مې بیا دغه داسې خراب نه دی مړه بس د خپلو خپلوان نه ډډه وکړي، کله به درته وایي دا داسې کله به درته وایي داسې ګزاره در سره نه کوي، یو بل ته به دې شرموي، د دوی ژوند نه څه پیدا. صحیح ده جي. سیالي پېژنې؟ سیالي خپل خپلوان چې سیالي کوي خپل خپلوان نو بیا کور کې هم درته وایي چې دا وکړه دا وکړه پلانکي دا وکړو ډینګي دا وکړو نو هغوی مونږ لږ چې الله پاک وس راکړي الله پاک لږ سم کړي مونږ به یې وکړو، پلانکي دا راوړو پلانکي موټر واخیستو پلانکي دا نو د هغې خو زموږ وس نه دی برابر، چې کله الله پاک لږ دغه خو زه به هم تاله وکړم نو دوی هغه سیالي مونږ سره بس کوي نو به دا بیا مونږ ته مور هم وایي زړه مه خوره زه ورته داسې دې نه زه دا بار کښېنم زما ټینشن نه وي چې کور ته زه نه نو زمزم خو چېرته بس دغه ته ننوتم پریشاني او خپله ترور لور مې راسره ګزاره نه کوي نو څه به و جنگ جګړې ذهن کې نه دا بار سکون خو راته ښه دی ګنټه دوه درې تېر کړي په سکون یو چې کور ته لاړ شي وهم او چې وینو مونږ نه منې کوو خو چې نه یې ګزاره به کړي داسې ورځ راغلې چې زما افتاب ته کار نشته هر چا باندې ښه ورځ هم راځي بده ورځ هم راځي بده ورځ داسې چې هغه امتحان وي بنیادي امتحان یا خو د الله طرف بس والله به دغه دی یاره صحیح وړه دې هسې څه ارمان دی اړه کې د څه ارمانونه خو شته که والله زما په اړه کې بس دې نه پس به څه ارمانونه راځي څه ارمانونه راټول کړي
ها چې څه وو هغه رانه ټول تللي دي، اوس به دې نه پس څه راشي. یو سړي په اړه کې ارماني چې ارمان چې دا ژوند مې بدل شي هغه مې بدل شي. یاره استاد دي که نه خو سفا را باندې وی که نه نو زه وایم چې د شته نه خلاص شم او چېرته بله زندګي راله راشي. ولې چې دې را سره بیخي داسې حرکتونه راغستي چې زندګۍ نه یې راله ډم ورکړی. زه یم چې دا لاړه شي ماله بله راشي چې زما ډس سکون. حکومت چې دا کارډونه ورکوي د چا خبره کارډونو په ذریعې سره میاشتې پیسې راځي نو هغه چېرته اخیستې دي که نه؟ یاره والله خو ما اخیستي ما څو څو ځل وښولو ما ته وایي په دې نشته څو څو ځل مې خو ستا نشته دی نو دا زما قسمت ته صرف دغه دی والله ما ته څو ځل نه دي لیدلی شي په زندګۍ کې راته یو ځل هم نه دي لیدلی شي. ولې به ته دروغ وایم چې کله هم ورغلی یم کاټ یې راکړی وي وړاوی نشته نو د هغې کې هم زړه مات شي زه زموږ قسمت داسې بس الله دې وکړي چې الله دې ستا د پریشانۍ ختمې کړي دا مصیبتونه درنه ختم شي ټول مسلمانان پریشان ولته نه راوړی دلته کېناسته موږ یو ځل سکون کوو. نه ما وکړې ما نه داسې وکړې ما خو سر دې تړلی زما ذهن کې دا شک چې ما سړي طبیعت ټیک دی. کور ته هغه خلک ځي لکه چې کوم کور کې خو سکون نه که نه ته چې لاړ شي لکه چاقوی له دمې له دا خو نشته چې ننوځي پیسې را نو په دې کې به ستاسو سکون راشي. بس الله دې ستاسو په کور کې اتفاق هم پیدا کړي. دا زه نه غواړم چې دا خبرې زه په دې ټي وي راولم دا ډېر بښنې سره زما بنیادین مقصد چې کوم دی نو هغه دغه دی چې تا سره د دې مزدورانو په ورځ حوالې سره خبرې اترې وشي او الله دې وکړي چې داسې حکومت هم داسې غریبانو ته چې کوم دی نو پاملرنه وکړي دوی چې کوم دی نو ستاسو داسې څنګه مسلې مسایل هر سړی پریشان دی پریشانۍ نه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو وړه غونډه کې دمه ده دمې نه پس بیا د سره حاضر یو چېرته مو